د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یونما او د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د روان میلادي کال د جنوري میاشتې له 28 څخه د فبروري تر 8 نیټې پورې د افغان ښځو په اړه یو نوی راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې راغلي 78% ښځو د نړیوالو له لوري د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندلو سره خپل مخالفت ښودلی. په دغه راپور کې له ښځو څخه د شته حکومت احتمالي رسمیت پیژندلو په اړه پوښتل شوي دي. دوی په ځواب کې ویلي دي چې که افغان حکومت په رسمیت وپیژندل شي نو ښایي په افغانستان کې د ښځو د حقونو بحران نور هم پراخ شي او دا احتمال شته چې شته حکومت پر ښځو او نجونو اوسني محدودیتونه نور هم زیات کړي. په سلو کې 22 میرمنو ویلي دي چې د طالبانو حکومت د یوازې په هغه صورت کې په رسمیت وپیژندل شي چې پر ښځو ټول لګېدلي محدودیتونه لرې کړي او په سلو کې 25 ویلي چې د ځینو ځانګړو محدودیتونو له لرې کېدو وروسته د په رسمیت وپیژندل شي او په سلو کې 28 ویلي چې باید د طالبانو حکومت قطعاً په رسمیت ونه پیژندل شي. د یونما دغه راپور په داس حال کې خبرېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرسیاله کانی بیګ راجا د افغان میرمنو د اړوندو پروژو په اړه د خبرو لپاره کابل ته راغلي ده او نوموړی به د اقتصادي پلوه د افغان میرمنو د پرځان بسیاینې په ټولنه کې د هغوی د ګډون چاپیریال او اساسي خدماتو په اړوندو مسایلو په خبرو او بحثونو کې ګډون وکړي. بهلا مجاهد وایي رسمیت پیژندنې لپاره ټول شرطونه پوره کړي او د کوچنیو موضوعاتو په خاطر باید دا ډول اقدامات ترسره نشي. نوموړی زیاتوي نړیوال باید د یادو ښځو د قضاوت سره سمه پریکړه ونه کړي او دا د ستونزو حل نه دی. حاکم نظام ده چې ځانګړي اصول لري چې باید نهادونو لخوا په رسمیت ومنل شي او شرایط رسمیت پیژندلو ټول پوره شوي دي. د ځینو شکایتونو وړو موضوعاتو په سر باندې نشي کېدای چې بس د مملکت رسمیت نه وپېژني. بل دا ده چې که رسمیت باندې اسلامي امارت نه پیژندل کېږي معنی دا چې د میلیونونو خلک د دې ناحیې نه متضرر کېږي. نو دغه څو تنه ښځې چې خپل نظر یې څرګند کړی دا د افغانستان ټول ملت په مقایسه باندې ډېر کوچنی تعداد ده چې نه باید د دوی په قضاوت باندې څوک پرېکړه وکړي. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان د یونما دغه راپور تر یوې کچې حقیقي بولي او وایي د سرپرست حکومت په بیا ځل واکمنېدو سره په ټول هېواد کې د ښځو او نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول او یو شمېر نورې هغې ستونزې چې په دې راپور کې ورته کتنه شوې ده. د دوی په وینا شته حکومت باید د ښځو پر وړاندې له ناوړه سیاستونو څخه لاس واخلي تر څو د نړیوالو له لوري په رسمیت وپېژندل شي.